واو رحمان الله ګرباز او افغانستان سره د انوشکا شرما او ویرات کوهلی سخته مینه او خبرې دا چې څه یې ویلي دي دغه مهمه ویډیو تر پایه وګورئ. زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د هندي سینما نامتو فلمي ستوري انوشکا شرما وایي چې افغانان ډیر خواږه خلک دي او له افغانانو سره ډیره مینه لرم. همداراز د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلی بیا وایي چې رحمان الله ګرباز د افغانستان ډیر ښه توپوهونکی دی. د معلوماتو تر مخه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو مینوال رحیم صدیقي په نیوزیلند کې د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ توپوهونکي ویرات کوهلی او د هغه میرمن او د هندي سینما نامتو ستوري انوشکا شرما سره لیدلي دي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دواړه یې په ګاډي کې ولیدل او له دواړو سره یې بانډار وکړ. رحیم صدیقي لیکي چې له ویرات کوهلی نه مې پوښتنه وکړه چې د افغانستان لوبډله څنګه ده، نو هغه راته وویل د افغانستان لوبډله به ډیر ژر نور پرمختګ وکړي او چې د افغانستان د کوم د پیل توپوهونکی دی رحمان الله ګرباز ډیر ښه بیټسمین دی. که چیرې په ده باندې او په ځوانانو باندې کار وشي ډیر ژر به نړیوال جام وګټي او یوه ډیره خطرناکه لوبډله به واوسي. هغه وایي ما ورته دا هم وویل چې کله د بلې لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي نو د خپلې غوسې له لاسه خپل ډیر مینوال له لاسه ورکوي. نو وایي چې هغه راته وویل چې غوسه شم نو په مخالفه لوبډله فشار راشي او خپل ویکټ ژر له لاسه ورکوي او لوبه کې موږ بریالي کیږو. زما د غوسې نه زما مطلب زما د لوبډلې د ګټې راز دی. دغه راز رحیم صدیقي لیکي چې انوشکا شرما رانه وپوښتل چې ستا د خوښې هندي فلم کوم یو دی، نو ما ورته وویل چې پی کې، نو هغې ډیر وخندل. هغه لیکي چې انوشکا شرما راته وویل چې تاسې افغانان ډیر خواږه خلک یاست او په ویرات کوهلی هم افغانستان ډیر زیات ګران دی. هغې زیاته کړه چې موږ د افغانانو سره ډیره مینه لرو. نو قدرمنو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د همدغسې مطالبو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.